پنجشیر کې سختې جګړې امرالله صالح وایي پنجشیر ته د جګړې لپاره سلګونه طالبان ورننوتي. سرچینې وایي د افغانستان په پنجشیر ولایت کې پرون راکټي بریدونه شوي او له هغه وروسته د طالبانو مقاومت جبهې د وسوالو ترمنځ دښته شوې. د طالبانو یو ځایي قماندان بیا د دې ولایت په مرکز کې د ماینونو د چاودنو خبر ورکړی. مخکینی مرستیال ولسمشر امرالله صالح دعوا کوي چې له پرونه سلګونه طالب وسوال پنجشیر ته ورغلي دي. د طالبانو د واکمنۍ له شپږو میاشتو تیریدو وروسته هم لا په پنجشیر ولایت کې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې او طالبانو د وسوالو ترمنځ وخت په وخت د جګړو ریپورټونه ورکول کیږي. سیمه ییزې سرچینې او ځینې عیني شاهدان د پنجشیر ولایت د درې ولسوالۍ پر ودانۍ د راکټي بریدونو خبر ورکوي او وایي چې تر دغو راکټي بریدونو وروسته د طالبانو او د مقاومت جبهې د وسوالو ترمنځ نښته شوې ده. یو سیمه ییزه سرچینه چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي نن د جمعې په ورځ VOA آشنا ته ویلي چې تېره شپه د یادې ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې څو راکټونه لګېدلي دي. دغه سرچینه وایي راکټونه د دغې ولسوالۍ اړوند سیمه کې لګېدلي خو وایي چاته یې زیان نه دی اړولی. بل لور ته ځینو سرچینو ویلي چې د راکټي بریدونو له امله د طالبانو یو غړی ټپي شوی او د طالبانو یو موټر هم په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. د مقاومت جبهې وسوالو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي خو د افغانستان د مخکیني ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح دعوا کړې چې له پرونه سلګونه طالب وسوال پنجشیر ته ورغلي دي. امرالله صالح په یو ټویټ کې لیکلي چې امرالله صالح په ټویټ کې لیکلي د حقاني ډلې له سلګونو طالبانو سره د هغوی په درځنو پاکستاني نښه ویشتونکي او مشاورین پنجشیر درې ته ننوتي. په تیر وخت کې هم پاکستاني مشاورین او نښه ویشتونکي چې په افغانستان کې داسې کارونه کوي د چراټ له SSG ګروپ څخه دي. ځایي خلکو د پاکستاني پوځ خیمې او خواړه هم لیدلي دي. ریپورټونه وایي چې په پنجشیر کې تر یادو راکټي بریدونو او ډزو وروسته د مقاومت جبهې وسلوال بیرته له سیمې وتلي دي. درنو لیدونکو تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.